السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو، زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د واټساپ، فیسبوک، انستګرام، ټلګرام او دغسې نورو لپاره سټوري یا سټیټس جوړ کړو، هغه هم په 1 دقیقې سره VIP او پروفیشنل سټوري. نو څنګه کولی شو موږ جوړ کړو چې زیاتره ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې ما نور هغه سټیټس یا سټوري چې په 2 ساعتو 3 ساعتو کې جوړوي، نو نن تاسو ته یو طریقه ښیم چې تاسو یې کولی شئ په یو کلیک سره په 1 سیکنډ یا په 2 سیکنډو سره تاسو هغه سټوري ځان ته جوړ کړئ. نو څنګه جوړیږي راځم تاسو ته دغه طریقه ښیم. مخکې له دې طریقې که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلاست او چینل مو نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ 15 ثانیې وخت لګیږي، نو چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ او د ویډیو لایک کول هم ځان سره مه هیروئ. راځو ویډیو په طرف. نو تاسو به راشئ پلی سټور ته. موږ یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو چې هغه هم په پلی سټور کې مخکې نه موجود دی. تاسو به دلته مست اپلیکیشن ولیکئ. مست کله چې تاسو دا مست اپلیکیشن ولیکئ، تاسو کتلی شئ دلته موږ سره مست اپلیکیشن دلته راغی چې ما ته یار مخکې نه انسټال کړی، تاسو به یې هم ځان ته انسټال کړئ له داسي څخه. نو راځم دغه مست اپلیکیشن زه خلاصوم. تاسو کتلی شئ موږ سره د سکرین په سر کې ده. فقط د دې یو بدی لري چې هغه هم اعلانات پکې ډېر راځي. نور ډېر ښایسته اپلیکیشن دی چې په دې کې زیاتره ټول ټمپلیټ دي. تاسو کتلی شئ په دې هر ټمپلیټ کې خپل عکس استفاده کولی شئ، خپل نوم استفاده کولی شئ تاسو دې کې، او ځان ته ویډیو پرې جوړولی شئ. بل دلته موږ سره ډېر زیات دي. دلته وګورئ ټمپلیټ د هر څه لپاره دلته نیو دی، لو دی، ریل دی، فیملی، برډے او ډیر زیات دي. مثلا دا فاریو چې دی دا اوس فلحال ډیر استفاده کیږي، او نیو کې چې دی کوم یو چې نیو جوړ شوي دی نیو ټمپلیټ هغه دې کې کولی شئ تاسو نیو وګورئ. لیف د مینې په اړه کې تاسو کولی شئ دلته خپل نوم ورکړئ، خپل عکس ورکړئ دې کې، او دلته ریلز دی، ریلز وګورئ، فیملی وګورئ، برډے وګورئ، د پیدایښت ورځ ایموشن وګورئ، همدغسې پکچر VIP په دې پکچر کې هم کولی شئ خپل عکس ولګوئ. تاسو همدغسې VIP دی، په دې کې هم تاسو کولی شئ خپل عکس خپل ویډیو نه استفاده پکې وکړئ. نو دلته وګورئ ډېر زیات دي. تاسو میوزیک دی، انټرو دی، میوزیک دی او ګوډ دی، همدغسې ډېر دی، فیسټیول دی، عید یعنې د اختر تاسو کتلی شئ، فوټو شو دی، مثلا خپل عکسونه په دې کې ورکولی شئ. ډېر زیات دي. دلته کولی شئ میجیک فیس د خپل د بل چا په ځای خپل مخ ولګوئ. نیچر دی، طبي دی، فني دی، دلته کولی شئ تاسو ریشخندي ټمپلیټ شته دی، تاسو هغې نه هم استفاده وکړئ. دلته لکه تاسو چې څنګه په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري په دې هر کوم یو ټمپلیټ وکړئ. دغسې کولی شئ خپل یا د بل چا عکس تاسو په دلته ولګوئ. یور نیم کې راشئ، تاسو خپل نوم حرفونه بدلولی شئ، خپل نوم پکې لیکلی شئ د دې نورو نومونو په ځای. مثلا زه دلته کوم یو دان استفاده کوم، په دې کلیک کوم، دلته به کیدی شي یو اعلان راشي. تاسو کتلی شئ دلته موږ سره اعلانات راځي، نو دغه اعلانات به تاسو لرې کوئ. دلته سکیپ راغلی په دې بره سر کې، ویډیو سکیپ، او بیا دغه دې ځای نه لرې کوو. اوس تاسو کتلی شئ دلته موږ سره دا راغی. تاسو به څه وکړئ، تاسو به د میک ویډیو باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو نو دلته تاسو ته بالکل د ایډیټ ځای راځي، او په دې پنسل علامې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به خپل د نوم حرف ولیکئ، یو حرف لیکئ او که 2 حرف لیکئ. زه مثلا اس لیکم، یو حرف، او دا اوکې کوم. تاسو کتلی شئ دلته موږ سره اس راغی، او د دې اواز ما ټیټ کړی تر څو کاپي رایټ را نشي. تاسو لږ واورئ. نو دغه هر کوم یو تیار آواز هم لري. او بله خبره دلته دا هم ده که تاسو غواړئ چې دغه واټر مارک پرې را نشي، په دې کلیک وکړئ او دغه واچ ویډیو یعنې اعلانات وګورئ تر څو دغه واټر مارک څه شي لرې شي. په دې ایډ واچ ویډیو باندې په دې کلیک وکړئ. تاسو لږ صبر ورته وکړئ تر څو دغه واټر مارک هم لرې شي. موږ ته دلته اعلانات راغی، نو لږ وخت څه زیات نیسي، دغه 2 سیکنډې وخت، خو دومره هر وخت دومره وخت نه نیسي، بعضې وخت لږ بعضې وخت ډېر. نو لږ صبر ورته وکړو چې دغه 15-14 سیکنډې دي دا هم پوره شي. تاسو په دې کې کولی شئ هر قسم خپل عکسونو نه استفاده وکړئ او ښایسته ټمپلیټ جوړ کړئ، خپل ویډیوګانې پکې، خپل نومونه پکې جوړ کړئ. په هزاره او داسې ټمپلیټ شته تاسو استفاده کولی شئ. دا اوس وخت خلاص شو. تاسو وګورئ هغه واټر مارک موږ سره ختم شو دلته چې و. اوس بالکل تاسو کولی شئ دا ویډیو ځان سره سیف کړئ. دلته کتلی شئ دې څخه ایکسپورټ کړئ. نو دغه ویډیو دغه اعلانات پکې راځي، دغه اعلانات به تاسو دې څخه سکیپ کړئ. نو تاسو به ویډیو دلته وګورئ چې
په 100 سکندو کې دا تاسو سره څه شو ثبت شو. نو دا تاسو ویډیو دا تاسو په ګیلري کې تاسو سره ثبت شو. تاسو هم داسې کولای شئ چې د دې میوزیک هم تاسو کولای شئ دې څخه بدل کړئ، دې څخه حرف هم بدلولی شئ، دې څخه میوزیک هم بدلولی شئ. همدغسې نورو ته راځو. دې نه وځو. فقط دې کې ما ګران ملګرو تاسو ته ویل چې دغه کې یوه خرابی دی چې دا اعلانات پکې ډېر زیات راځي. نور تاسو کتلی شئ دلته انیمل دی، انیمل په شکل ټمپلیټ دی. فقط په دې ټولو کې همغه میک ویډیو راځي او په هغې کې خپل عکس ورکړئ او دې کې نور داسې سخت کار نه دی چې تاسو ته کومه ستونزه راولاړ شي. نو تاسو کتلی شئ ګلو دې کولی شئ خپل نوم ورکړئ، خپل عکس ورکړئ. په ټولو کې تاسو کولی شئ همدغسې خپل نوم یا خپل عکس ورکړئ او ویډیو ترې جوړه کړئ. تاسو کتلی شئ دا ټول ښایسته ټمپلیټ دي. د یور نیم کې تاسو ته ما یو دانه جوړ کړم. اوس که دې ټولو کې زه جوړوم نو ویډیو به ډېره اوږده شي، نو نشم کولی چې په ټولو کې جوړ کړم. فقط تاسو ته مې یو طریقه وښوده او تاسو یې کولی شئ همغسې جوړ کړئ. لکه دا وګورئ څومره ښایسته ټمپلیټ دي. په دې ټولو کې تاسو کولی شئ خپل د بل چا د عکس په ځای دغه لکه کوم عکسونه چې لګېدي دی په ځای خپل عکس ولګوئ او پې ویډیو جوړ کړئ. لکه دلته کولی شئ وي آی پي ډېر ښایسته ښایسته ټمپلیټ دی. لکه دلته وګورئ دغه یو دانه ما اپلای کړم. تاسو به څنګه وکئ، دلته به دا سکیپ کئ او دلته کولی شئ چې دا وګورئ او په دې هم ویډیو جوړ کړئ له دې څخه. تاسو به دلته انلاک ټو یوز ایډ به ګورئ چې تر څو تاسو ته شي دا انلاک شي. دلته واچ ویډیو باندې کلیک وکئ نو بیا هم 1.5 سکنډه وخت ونیو. نو تاسو کولی شئ چې دې څخه بیا استفاده وکئ، خپل عکس د دې عکس په ځای ورکئ او دغه ویډیو څخه استفاده وکړئ. خپل واټساپ کې، خپل ټلګرام، انستګرام کې تاسو کولی شئ به سټوري کې. نو فقط په یو کلیک سره هغه چې تاسو مثلا په کپ کټ کې، انشاټ کې یا کوم بل اپلیکیشن کې ویډیو ایډیټ کوئ نو ډېر زیات وخت نیسي. خو په دې کې فقط یو عکس تاسو ورکئ، نور هغه یې درته خپله جوړوي. د هغه لیکل او هر څه تاسو ته خپله کوي. اوس تاسو وګورئ دلته کولی شئ چې مونږ خپل عکس پکې استفاده کړو. یو عکس مثلا زه دلته راخلمه، که کوم عکس ما سره وي نو ما سره به داسې خاص کوم عکس وي یا نه، خو یو عکس به راواخلو. اوس څه وکړو، ما دلته یو عکس واخیسته. تاسو کولی شئ دغسې خپل عکس پکې استفاده کړئ. فقط زه تاسو ته طریقه ښیم تر څو تاسو پې پوه شئ او کوم ستونزې سره مخ نه شئ. اوس دا یو عکس ما واخیسته، تاسو وکتو چې هلته مونږ اعلانات وکتو. اعلانات نه بعد دغه عکس ما اخیستی، تاسو وګورئ څنګه یې جوړوي. دا د شاهرخ خان عکس و. دا هم همغه ډول سره تاسو کولی شئ چې دلته دغه اعلانات دغه واټر مارک دې څخه لرې کړئ او دا هم همغه ایکسپورټ نه تاسو څه کوئ، دا ویډیو ځان سره سیف کړئ. دا د شاهرخ خان عکس و ما سره، دا ما ورکړو، دغه عکس یې داسې جوړ کړو. نو تاسو کولی شئ خپل عکسونه پکې ورکړئ او په دې ټولو کې تاسو کولی شئ ځان لپاره څه جوړ کړئ، سټیټس جوړ کړئ او سټوري جوړ کړئ. موږ سره ډېر زیات دلته تاسو وګورئ چې ټمپلیټ موجود دي. نو په دې ټولو کې تاسو کولی شئ خپل نوم ورکړئ. لکه 2 ویډیوګانې طریقه ما تاسو ته وښوده، ټول همدغسې جوړېږي. او که بیا هم چېرته ستونزه، پوښتنه، مشکل کوم غوښتنه لرئ نو تاسو د کمنټ په برخه کې موږ ته ووایاست. موږ په 40 ساعتو کې دننه د هغې ځواب تاسو ته درکوو او د هغې حل لاره تاسو ته حتما درښیو. نو زموږ نننی ویډیو همدومره وه چې تاسو ته دغه طریقه تاسو ته وښیم د دې چې څنګه کولی شو موږ سټیټس یا سټوري جوړ کړو، هغه هم په یو کلیک سره. نو ویډیو لایک کول ځان سره مه هېروئ او هېره دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم د ټیک پښتو په نوم دی، هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ. او داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ او دغه ویډیو تر نورو ملګرو هم ځان سره ورسوئ. بس زموږ ویډیوګانې به همدا معلوماتي ویډیوګانې وي او ستاسو د غوښتنې په اړه به موږ تاسو ته ویډیوګانې جوړوو. نو زموږ نننی ویډیو همدومره او تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په جوبړ کې حاضر کېږم. ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.